په نړیوال کرکټ کې د افغان لوبغاړو راڅرګندېدل او لوبېدل اوس یوازې تر افغان ملي لوبډلې محدود نه دي. په ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو او عربي هیوادونو کې افغان الاصل لوبغاړي د مختلفو هیوادونو استازیتوب کوي. له دغې ډلې یو امید رحمان دی چې تازه یې د متحده عربي اماراتو ملي لوبډلې ته لار پیدا کړې ده. نن د ایسیا ملمه دی او د نوموړي سره د کرکټ پر لوبي ژوند او د اماراتو تر ملي لوبډلې په سفر غږیږو. امید جان ستړی مشي له کوم ځای را سره وسلې د خیر. مننه، خوشحاله اوسېږئ چې ماته هم دا خبرو کولو موقع راکړله. زه اوس له اماراتو څخه تاسو سره وسلې یم. اول خو مبارکي درته وایم چې د لومړي افغان په حیث د یاد هیواد ملي لوبډله کې لوبېږي. خامخا یو ځانګړی احساس به لري که څنګه؟ مننه، خوشحاله اوسېږئ. بالکل د ویاړ ځای دی. دلته یو افغاني په حیثیت، اول افغاني په حیثیت د اماراتو دپاره مې ډیبیو کړله او الحمدلله د الله شکر دی. ډېر ښه. خامخا په کرکټ د سر نور هم غږیږم دغه لوبي ژوند ته دې راځم، خو لږ به وروسته لاړ شو چې په افغانستان کې له کوم ځای یې او دغه د کرکټ پیل دې له کومه وکړ؟ افغانستان کې د خوست یم، خوست کې پیدا شوی یم او خوست کې خو موږ ټینس بال کولو. کله چې 2019 کې دلته رالم شارجې ته، ما هارډبال دلته په شارجې کې شروع کړلو، هارډبال کرکټ. ډېر ښه. مطلب د هارډبال پیل دې په شارجه کې وکړ، دومره وخت نه کیږي. خامخا په اماراتو کې او په نورو هیوادونو کې به ځوان افغان لوبغاړي چې تاسې اوس ګوري او غواړي ستاسې په شان د خپلو هیوادونو ملي لوبډلو ته ولوبېږي. په اماراتو کې دغه پیل دې له کلب کرکټ وکړو، له کوم ځای د پیل وکړو، بیا که په دغه سفر راته لنډ وغږېږي؟ بالکل اول پیری کې زه لاړم په شارجې کرکټ سټیډیم ته، دې کې اکیډمي ده، شارجې کرکټ اکیډمي په نامه. هلته مې شروعات وکړ انډر 16 نه. له هغې ځای نه بس دغه مرحلې شروع شولې. ښه. مثلا مطلب له دې وړاندې د ملي لوبډلې وړاندې په د اماراتو نورو کچو لوبډلو کې هم لوبېدلې سئ، تاسې د 14 کلنو یادونه وکړله که څنګه؟ دلته اول خو دلته کونسل کې کونسل انډر 16 مې کړی، د هغې نه بعد بیا چې کله 16 نه اوور شولم، بیا د اماراتو انډر 19 مې وکړلو، ورلډ کپ کوالیفای او ایشیا کپ کوالیفای، ایشیا کپ مې هم کړی د اماراتو انډر 19 لپاره. دغه اوس چې تېر شه دغه ایشیا کپ یادوئ که نه؟ هو دغه مې هم کوي. ښه. په دغه کې د افغانستان لوبډله هم وه، د افغانستان سره خو مخامخ شوي نه واست؟ نه، افغانستان سره خو نه شو مخامخ. هغه بیل ګروپ کې موږ بیل ګروپ کې موږ پاکستان سره میچونه لرل سیمی فاینل کې. ښه. ډېر ښه. د افغان لوبغاړو سره وغږېدلئ، شناخت مو سره وشو، یو بل سره مو مشورې او نظرونه شریک کړل که نه؟ بالکل یو څو افغان لوبغاړو سره پیژندلم او سره هم پیژندل، هلته ګپ شپ هم ولګول. دغه ملي لوبډلې ته راتګ دې د اسیا جام وروسته څومره وخت واخیست؟ آیا ستاسې د اسیا جام کارکردګي وه چې همدې ته تیار کړلی او دغه موقع په لاس درکړه؟ بالکل اسیا جام کې ما الحمدلله ښه پرفارمنس وکړو، سپیشل د پاکستان خلاف او بیا ایشیا کپ فاینل کې د بنګلادیش خلاف. هماغه 2 سپیل و چې زه الحمدلله د اماراتو نیشنل ټیم ته مقرره برابره کړم. تاسې خو یوازې تیزه توپ اچونه کوئ، د سپیل یادونه مو وکړله، تیز توپ اچوونکي یاست فکر کوم. بالکل تیز توپ اچوونکی یم. ډېر ښه. ما مو یو راپور کته، په هغې کې یو یادونه شوې وه چې په افغانستان کې کوم ملي لوبغاړی مو رول ماډل دی یا له هغه الهام اخلئ، څوک مو تعقیبوه چې ځوان وئ او کرکټ مو کوه، د چا په پل مو غوښتل قدم کېږدئ؟ بالکل زه چې کله ماشوم وم د افغانستان میچونه مو په راډیو اورېدل، نو د حمید حسن باره کې موږ همیشه اورېدل چې یو تیز توپ اچوونکی دی، همیشه به یې وکټ اخیستی. نو ما هم زړه کې همیشه به دا راتلله چې حمید حسن غوندې یو فاست بالر جوړ شمه. حمید حسن د افغانستان لپاره لوبېده. ستاسې هم کله په زړه کې دا خبره راتله چې افغانستان لپاره به ولوبېږئ یا پلان لرئ له دې وروسته چې افغانستان نمایندګي وکړئ؟ بالکل اوله کې خو چې کله ماشوم موږ اراده هم دا وه چې افغانستان دپاره به ګیم کو، خو بس قسمت هم دلته شو. الحمدلله اوس دې ځای نه لګیا اوس هم دې ځای نه چې مخکې روان یم، دې ځای نه به ښه وي. ډېره ښه ده. موږ هم درته د ښه ځلېدا هیله او دعا کوو چې هر چیرې چې کامیابه یې، دغه مهمه خبره ده. راځم د ملي لوبډلې ته په سفر دی. کله و چیرته وې چې د ملي لوبډلې د لوبېدو خبر درکړل شو؟ احساس یې څنګه و؟ خامخا دا یو معمولي خبر نه دی، د یو هیواد استازیتوب کول او بیا د یو لومړي افغان په حیث باندې څنګه و دغه خبر چیرته وې؟ بالکل له ایشیا کپ نه وروسته د افغانستان سره د یو میچونه و، 2 وانډې و، پریکټس وارم اپ میچونه و، بیا 3 و. هغه په د پریکټس کوم میچونه و دې کې ماته موقع راکړل شوله او هغې کې ما الحمدلله ښه بولینګ وکړلو
هغې نه بعد بیا ماته د T20 کوم افیشل میچونه چې و دې کې مې نوم راغللو او رامنځته را سټیډیم کې د وډیای میچونه بعد په ډریسینګ روم کې خبر راکړو. مطلب په لومړي وار چې لوبډلې ته راوغوښتل شوې د افغانستان خلاف وو. بالکل افغانستان خلاف خو هلته بیا چانس میلاو نه شولو. تاسو یادونه وکړه چې په هغه تمریناتي لوبو کې ولوبېدلې، هغه څنګه وي، تجربه یې څنګه وه د افغانستان خلاف لوبېدل؟ بالکل خوندور ولا یو د جذباتو ډکې لوبې وې او دا مې ارمان و چې افغانستان خلاف لوبې وکړم او الحمدلله خو بس تېرې شولې. که په پایلې راته لنډ ووایي چا وګټلې هغه لوبې؟ یو مونږ وګټله او نورې خو افغانستان وګټلې. ښه، او ستا کارکردګي څنګه وه؟ که لوبغاړی دې وسوځو؟ بالکل کرم علي خیل مې سوځولې هغې میچ کې. ښه، یوه لوبه دې کړې وه؟ 2 لوبې مې کړې وې. 2 لوبې دې کړې وې، ډېر ښه. د افغانستان خلاف خو بیا په هغه رسمي او نړیوالو لوبو کې د لوبېدو موقع در نه کړل شوه که نه؟ نه هغې کې بیا مقرره نه کړل شول، هغې کې بیا بهر وم. په لومړي وار چې د سکاټلند خلاف ولوبېدلی، فکر کوم په درېیمه شلوریزه لوبه کې ولوبېدلی، لومړی وکټ اخیستل، په لومړي اوور توپ اچونه کول، احساس یې څنګه و؟ بالکل ولا د ویاړ ځای و. ډېر انتظار مې وکړو، هغې کې هم اوډیای میچو کې هم زه سلیکټ شوم، هغې کې هم چانس میلاو نه شولو. بیا د T20 اولو 2 میچو کې چانس میلاو نه شو، اخري میچ کې لکه صحیح پمپ شوی وم اول نه، چې کله موقع میلاو شي فایده به تیالم چې راتلونکي کې بیا مدد وکړي راته ده. او اوله وکټ میلاو شو، یقینا د ویاړ ځای و او خوشحالۍ ځای و الحمدلله. مطلب تږي وئ دغه موقع ته ځکه مو 3 لوبغاړي آوټ کړل؟ بالکل تږي وم او دا موقع ته ډېر انتظار مې ورته وکړو، کم از کم تر 3 میاشتو نه زه د نیشنل ټیم سره وم او چا خبره بار ناست وم او دې موقع ته په انتظار وم. اوس خو مرکزي قرارداد درکړل شوی دی که نه؟ یوازې دغه یوه لوبه مو وکړله، له دې وروسته خپل راتلونکی چیرې ګورئ، څنګه ته ښکاري؟ نه تر اوسه قرارداد مې نه دی شوی، ځکه اوس تازه له انډر 19 نه راغلی وم او اوس فقط میچ پیسونه دې باندې چلیږو او راتلونکي کې بس انشاءالله امید دی چې د دغه لوبډلې بشپړ او مکمل غړیتوب ترلاسه کړي او په دوامداره توګه پکې ولوبېږي. که د دغه لوبډلې نور جوړښت ته راشو، په دغه کې خپله عربان دومره نه ښکاري، جوړښت یې څنګه دی؟ د کومو هېوادونو لوبغاړي پکې دي؟ بالکل عربیان خو کرکټ کې انټرست نه لري او په دې کې اکثره پاکستانیان دي او انډین دي، سرلنکیان دي دغه او یو زه افغانی یم. یو ته افغان یې، مطلب نور افغانان په دغه لوبډله کې په دغه کچه نشته دی؟ دلته افغانان ډیر دي خو په نیشنل ټیم کې یو یم زه یم. په کته ټیمونو کې په 19 کلنو کې یا په 14 کلنو کې نور لوبغاړي شته تاسو سره تمرین کوئ، خبرې کوئ؟ په انډر 19 کې اوس له خیره روان دي، انډر 19 کې اوس زیات دي، په کیمپو کې ما ولیدل افغانان زیات دي او انشاءالله راځي به هغوی به مخکې راځي له خیره سره. دا چې دغه نور لوبغاړي هم تر ډېره د اسیایي هېوادونو دي، موږ سره خپله د کرکټ رقابت لرو، د دوی ستا لپاره تا ته یې هرکلی څنګه و، ملاتړ یې څنګه و، تشویقول یې؟ بالکل موږ دلته کم از کم زه له 2019 کال څخه ګیم کوم، ټول یو بل سره پیژنو، الحمدلله ښه یو، موږ یو بل سره پیژنو، انډرسټینډینګ هم شته دی. ښه، ډېر ښه. تاسې د یو بل سره د لوبېدو خبره وکړله، امارات خپله یو نړیوال لیګ لري د ILT په نوم باندې، انټرنیشنل T20 لیګ، په هغې کې خو لوبېدلې نه یاست یا خو ته کوم وړاندیز نه دی شوی؟ نه هغې کې تر اوسه پورې نه یم لوبېدلی، انشاءالله راتلونکي کې ارادې هم دي او پلان هم راتلونکی پلان هم همغه ده چې هغې کې به لوبېږو له خیره. ډېر ښه. که یوه وروستۍ پوښتنه درنه وکړم، امید رحمان خپل ځان چیرې غواړي وګوري په راتلونکو 15 کلونو کې؟ هغه هدف یې څه دی په کرکټ کې؟ الحمدلله بس تر اوسه چې کوم چې شی مې غوښتل هغه اوسه پورې میلاو شوی دی، راتلونکي کې همدا غواړم د UAE دپاره ښه ګیمونه وکړم او لیګو کې ولوبېږو، لکه IPL شو، د غټ غټ لیګونه. بس ډېر ښه. ځوان لوبغاړي به دې خامخا ګوري، د اماراتو په شمول په مختلفو هېوادونو کې غواړي به چې یو ورځ همدغه ستا ځای ته ځان ورسوي، هغوی ته دې مشوره او نصیحت یا اډوایس څه دی؟ اکثره خلک ماته میسیجونه کوي چې څنګه موږ راشو UAE ته، څنګه ګیم وکړو. زه به دې ته دا مشوره ورکړم، دلته دوبۍ ته چې راځي د دې ICC لخوا نه د هر هېواد دپاره دا قانون دی چې یو پلیر له بل هېواد دپاره لوبېدل غواړي هغه به اول هلته 3 کاله تېروي او 3 کالو کې به دلته ډومیسټیک کوي، ډومیسټیک هغه ټوله بیا پرفارمنس پورې ده چې پرفارمنس تا څومره ښه وکړه هومره به زر مخته راځي
او ډیر ضرور چې دغه 3 کاله تېرېدل دي، دلته باید 3 کاله تېر کړي سړی. ښه ډېر ښه. تاسو ته یو وار بیا د لومړي افغان په حیث د دغه هېواد د استازولۍ او د استازیتوب مبارکي وایو. امید دی او هیله ده چې وروستی لوبغاړی نه یاست او له تاسې وروسته نور افغان لوبغاړي هم راشي او ستاسې ملګرتیا وکړي په دغه لوبډله کې. امید جانه مننه او موږ درته د بریالیتوبونو هیله کوو. کور اباد چې نن له موږ سره وغږېدل. مننه، خوشحاله اوسئ چې ما ته د خبرو کولو موقع راکړې، ډېر ډېر مننه.